سلامونه ډیرو قدرمنو لیدونکو زما د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن بیا هم ډیره یخه واورینه ورځ ده، پراک دی، واورې دي او ما ویلې چې په دې څو ورځې مخکې مې د واورې راپورونو کې د ځینو دوستانو نومونه لیکلي وو. ډیرو ملګرو بیا هیله کړې وه چې د هغو نومونه باید ولیکم. ما ویلې راځه نن د پراک پته نه لګېږي، دلته کله لمر وي، چې لمر شي بیا دا ټوله واوره ځي الوځي. نو ما ویلې زه به نن د تاسو نومونه ولیکمه، بس دوستان به خوشحاله شي. نو واورو کې به د تاسو نومونه ولیکم، تاسو به خوشحاله شئ. خو تاسې یوه هیله لرم، د ما چینل، زما پروګرامونه، زما فیسبوک باندې تاسې په خپل د یادداشت په کتابچه کې ولیکئ، په موبایلونو کې ولیکئ، هر ورځ یې ګورئ، هر ورځ را سره اړیکه نیسئ او هر ورځ د یو بل سره په تماس کې باید اوسیږو. تر هغو یې لیکم تر هغو مې چې ګوتې یخې شي، چې ګوتې مې یخې شي بیا یې نور نه لیکم. د نور پاتې دوستان دې بیا نه خفه کېږي، خو صرف دومره وایم چې زه خو یې په واورو کې لیکم. تاسې زما نوم، زما یوټیوب چینل، زما فیسبوک، زما انسټاګرام په خپلو کتابچو کې ولیکئ، موبایلونو کې ولیکئ او همدارنګه هر ورځ را سره په اړیکه کې اوسیږئ تر هغو چې د یو بل نه هیر نه شو. نو راځئ چې د تاسو نومونه ولیکم.
دغه ده لاسونه مې ډېر یخ شول، هغه مې ولیکل ستاسو نومونه او تاسې خوشحاله اوسئ، د ځان باندې پام کوئ. بس نن ورځ د واورې دغه دوستان چې ولیکل شو د دوی نومونه او ځینې چې پاتې شول هغه دې نه خفه کېږي، د هغوی بیا بل وخت لیکم. هغه کله چې تاسو په یوټیوب کې ماته هغه وکئ، زما په هغه کې لایکونه وکئ او همدارنګه خپل کمنټونو کې نومونه ولیکئ. بل ځل ته د یوټیوب چل هغه دی نوبت دی. نو د خپل ځان خیال ساتئ. زه به نو په دې پالما باندې یو رستوران ته لاړه سمه او هلته ګرم سوپ به وخورم. خوشحاله اوسئ، د خپل ځان خیال ساتئ. دا دی راغلم او دا یو بل ویډیو کې مې د دې دکان سوپ په اړه باندې ما ویډیو کړې وه. دا ډېر ښایسته سوپ لري. ما ته د سپرینګ روز د حیات آباد د پېښور هغه سوپ را یادوي او دا داسې ده چې د دې رستورانت مالک چیکی دی، مېرمنې وي وبښئ چینایي دی او مېرمنې چیکی ده. نو دا خاص سوپ چې په دې ټول چک کې نشته ده داسې سوپ. نو زه راغلم معلومه درګې تاسو نومونه مې ولیکل، یخ مې وشو، ساړه مې شو، پښې مې هغه شولې. نو دغه به هم هغه واچوم پکې، هغه د ساس یعنې د تور مرچک واچوم پکې چې دا لږ تند و تیز راشي. همدارنګه لږ مالګه هم پکې واچوم. مالګه هم لري خو هغه دی همداسې دا بله مساله یې نه پېژنم. نو دا مې راوغوښتل، نور مې لږ یو څه وریځې راوغوښتلې د دې لپاره چې نن مې اشپزي نه وه کړې او لاسونه مې یخ شو. اوس هم زه نشم کولی چې لاړه شم کور کې دیګی وکړم. نو دلته نس مړوم، بیا زه ماشومان وباسم، بېګا ته به بیا مرضي د باندې. داسې ده چې دا ویډیوګانې چې زه جوړوم دا داسې د ما ډېر ټایم نیسي، د ما ډېر وخت نیسي. دا داسې په اسانه باندې نه جوړېږي چې زه مفته یې جوړه کړم. دا تګ غواړي، د تیل مصرف غواړي. همدارنګه ماشومان هم لکه د راډیو یو ښه نړیوال راډیو یو ژورنالیست عامر را سره هغه فوتوګرافر وي، همدارنګه چې عامر نه وي ماشومان هم لکه بڼکه را سره یعنې هغه 10م صنف کې ده، هغه خپل درسونه یې ډېر سخت دي سبقونه، هغه بیا را سره فوټوګرافي را سره ګرځي. نو د هغو ټایم هم هغه کېږي. نو هیله ده چې زما ویډیوګانې تاسې خوښې کوئ او را سره اوسئ، لایک یې کوئ. زه یو پښتنه یم، زه خپله یوه 10-12 کاله دلته راغلم د ژورنالیزم دنیا څخه لرې. دا په دې معنا نه ده چې زه به لیاقت نه لرم یا زه به ژبه نه لرم یا زه به کار نشم کولی، نه، خو ډېرې خبرې دي چې سړی نشي کولی او دلته مناسب نه دي. بس دا یو کار مې شروع کړی. ځینې دوستانه ته دا هم وایي چې ته هغه دی تا بزنس شروع کړی دی یا تا یو هغه کړی. او دا کار ما شروع کړی دی، حق حلال کار دی. نو تر څو په د دې لپاره چې زه د شهرت لپاره مې نه دی شروع کړی. د شهرت لپاره مې هماغه ناولونه مې بس دي، بنګړیواله ناول مې بس دی، طالب جان ناول مې بس دی. نو اروپا کې ژوند اسانه نه دی، ماشومان غټېږي، مسؤلیتونه ډېر زیات دي، مصرفونه ډېر اوچت روان دي، په ټوله دنیا کې اقتصاد خرابېدو خواته روان دی. یو کار کول پکار دی. ما دغه کار شروع کړ. نو هیله ده چې تاسو را سره اوسئ. کوشش کوم چې ډېر ښه راپورونه تاسو ته دنیا در ښکاره کړم، ځایونه در ښکاره کړم مختلف. د دې نه چې تاسو که ټکټ نشئ کولی، تللی نشئ، که د چک په اړه باندې تاسو نه څوک پوښتنه کوي، زه باور لرم چې زما ټول لیدونکي چک پیژني، چک به ورته اشنا وي، چې کله راځي په کوکو ځایونو کې به پاتې کېږي، دوکه به نه خوري. لکه موږ چې یو نیم هېواد ته ځو هلته دوکه خورو په خوراکونو په هر څه کې. همدارنګه غواړم نورو هېوادونو ته هم لاړه شم او تاسو ته ډېرې ښایسته ویډیوګانې د هغو د خوراکونو په اړه، د هغو د تاریخي ځایونو په اړه باندې جوړې کړم. لکه زه د تاسو همکارۍ ته ضرورت لرم. دې لپاره که غواړئ چې وږمه سبا ژوندۍ پاتې شي، وږمه سبا نورې کیسې درته ولیکي، وږمه سبا نور ناولونه درته ولیکي، نو تاسې اوس را سره مینه وکئ. د ما د مرګ نه پس تاسې ژاړئ مه،
بس ما پرېږدئ چې خوشحاله لاړه سم. نو زما چینل سبسکرایب کړئ، لایکونه وکړئ، ستاسې خبرې ما ته قوت راکړي، ستاسې کمنټونه، ستاسې مثبت نظرونه. نو زه به دا سوپ وخورم چې بیا به ځم په ماشومانو پسې د کور کار به هم کوم. خوشحاله اوسئ. مزهداره دی، بیخي لکه د سپرینګ روز غوندې. د کابل سوپ مې نه دی خوړلی، نصیب کې به مې نه و. ټول عمر له وطنه لرې پاتې شم. خیر پېښور هم زموږ کور دی، ډېر خواږه خلک لري او ډېره مینه ورسره لرم. بس دا سوپ بیخي د پېښور غوندې دی.